اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو ښاغلو او اغلو، نن زما زوی یاسر امین زما مخې ته دا سوال ایښی دی چې بابا د سړي او د ښځې د یو بل سره چې کوم تړون دی، کوم تعلق دی، د دې د تاریخي پس منظر یا شالید په ځای باندې د دې سماجي اړخ باندې ته خبرې وکړه، خانداني اړخ باندې. نو ځکه چې د نن په تناظر کې نو داسې ده چې ملګرو ښځه او سړی دا چې کوم دی، نو که تاسو وګورئ نو د انساني ټولنې بنیادي اداره چې ده نو هغه یا اکایي چې ده نو هغه خاندان دی، او خاندان چې دی نو دا ولاړ په دوو کردارونو دی، په ښځه او په سړي باندې. او د ښځې او د سړي دغه رشته چې کومه ده، کوم نه چې د انسانانو افزایش نسل هم کیږي، او کومه چې ډیره د مینې او محبت رشته ده هغه د ښځې خاوند ده. او که تاسو وګورئ نو د دې رشتې نه دا باقي نورې رشتې جوړیږي. ښځه خاوند چې کله ښځه خاوند شي نو دی مور پلار هم شي، او د دی بچي بیا په خپلو کې رونه خویندې هم شي، او داسې د رشتو یو لړۍ پیل شي. د دې مطلب دا دی چې بنیادی کردارونه چې دي نو هغه ښځه او سړی دي. ځکه چې ډېر تاریخي شالید ته لاړ نشم، او په مدرسري او په درسري خاندانونو باندې یا په دې پیټریاټک ټولنه باندې زه خبره ونه کوم په تفصیل سره، او صرف دوره خبره وکم چې انسان چې کوم دی انو د سړي او د ښځې دا دواړه په بنیادی توګه باندې انسانان دي. صنفي تضاد په خپل ځای باندې چې ښځه ده، یعنی ښځه مور جوړېدی شي، ښځه چې دی نو هغې کې د سړي په مقابله کې زغم او برداشت زیات دی، هغې کې جذباتي پن هم زیات دی، او د هغې جمالیاتي اړخ هم د هغې د شخصیت زیات توانا دی. د سړي چې کوم دی دې ته نفسیاتو ماهرین یا ساپوهنه ماهرین چې دی نو هغې دې ته د ښځې په حواله باندې د مساکیت خبره کوي، او سړی چې دی نو د سادیزم خبره کوي. نو د سړي چې کوم دی د داسې مونږ ویلی شو چې په دغه حواله باندې ښځه د کائناتو جمال دی او سړی د کائناتو جلال دی. خو د دې دا مطلب نه دی چې ګنې دا تشدد علامت دی او هغه د تشدد زغمي. مطلب دا چې خدای پاک د دوی دپاره په یو بل کې کشش داسې پیدا کړی دی. د دې نه علاوه چې کوم دی نو دا دواړه انسانان دي. د انسانانو په حیث باندې د دوی دردونه، د دوی خوشحالۍ، د دوی تکلیفونه په هغې کې په دوی په خوشحالو کې او د دوی په احساساتو کې صنفي فرق خو کیدی شي، خو د انسان په حیثیت باندې چې سړی په کومه خبره باندې دردمنېږي نو ښځه د هغې باندې د څو چنده زیاته دردمنېږي. د هغې چې کوم د سړی چې کوم څیز باندې خوشحالېږي ته د هغه عزت نفس مجروح کې نو هغه خفه کېږي، ته هغه له عزت نفس بحال کې نو هغه زیات خادمن کېږي. نو دغه حواله باندې ښځه او سړی چې دی نو دا دوه داسې کردارونه دي چې خلک اکثر زمونږ په ټولنو کې، په انساني ټولنو کې دا خبره کوي چې ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه کورودانې ده. خو زما په خیال سړی هم پلار دی، او سړی هم ورور دی، او سړی هم چې دی نو دغه ټولې رشتې لري. په بنیادي توګه باندې ښځه او سړی اول انسانان دي. د انسانانو په حیثیت باندې د دی باندې هغه ټولې ذمهوارۍ په دواړو کردارونو دي کوم چې په انسان باندې ده. د دی هغه صنفي ذمهوارو نه علاوه چې د مثال په توګه باندې سړی پلار دی، ښځه مور جوړېدی شي، او د مور په حیثیت باندې د هغې مقام او مرتبه هم ډېره زیاته اوچته ده. لکه مثلا د ښځې کې چې دی نو خدای پاک دا استعداد اچولی دی چې 9 میاشتې هغه خپل اولاد په خپل وجود کې ځان سره ګرځولی شي. سړی به چې دی نو یو ورځ هم ایکسټرا باډي په خپل نوک کې برداشت نه کړي. دې مطلب دا چې په هغې کې زغم او برداشت د سړي نه زیات دی. او د مور په حیثیت چې دی نو هغه په تخلیقي عمل کې خدای پاک په اعتباري شکل کې شامله کړې هم ده. نو دغې وجې نه چې دی نو د مور په حیثیت د هغې درجه هم ډېره اوچته ده، او مذهب او دین والا هم ډېره اوچته ورکړې ده. اوس که دا خبره موږ داسې وکړو چې په کائناتو کې دا دوه داسې کردارونه دي چې دا د یو بل ملګري دي، د یو بل په خبره پوهېږي، د یو بل په احساساتو پوهېږي، نو په کار دا ده چې د ښځې خاوند په حیثیت چې کومه بنیادي رشته ده، او په مشرق کې دغه
رشته داسې ولاړه ده چې جینۍ راواده کیږي نو هغه د وینې ټولې رشتې پرېږدي، مور پلار خور، هغه د مینې رشتې له راځي. نو چې هغه د مینې رشتې له راځي نو په کار ده چې هغې ته مینه میلاو شي. او هغه چې کوم دی چې کومه رشته نوې جوړوي نو نوې پلار جوړوي، نوې رور، نوې خور، نوې یعنې د دې خاوند د مخه د هغه پلار ته پلار وایي، هغه مور ته مور وایي. نو یو ول خو دا چې په کار ده چې هغې ته کارډیل ماحول میلاو شي چې هغه د هغې یو قسم ریبرت کېږي د یو انسان په حیثیت. دویمه خبره دا ده چې د هغې هم داسې تربیت په کار دی چې هغه دوره حکمت او دوره صلاحیت او استعداد لري چې هغه نوې رشتې جوړولی شي. ځکه چې د ټولنې دا ځمکني حقیقتونه دي. د دې دا مطلب نه دی چې هغه د صرف قرباني ورکوي. د سړي دپاره دا ضروري ده چې هغه د خپلې بیبي د هغې عزت نفس هم بحال وساتي، هغې له هغه مینه هم ورکړي کوم لپاره چې هغې ټولې رشتې پرېښودې دي. نو ملګرو موږ خبره د بنیادي رشتې کوله د ښځې او د سړي، خو په دې دوران کې زما د ډېرې ښې خور د خویندو د بیلخکر د مشرې کلثوم زیب بیبي ټلیفون راغی. نو هغې د وجې نه چونکه موږ خبره هم د مېرمنو کوله او د یو داسې مېرمنې ټلیفون راغی چې زه ورته اکثر وامه چې په ثوابۍ کې 2 جرنیلانې دي. یو خو جرنل نگار بیبي وه چې په حقیقت کې جرنل وه، لیفټیننټ جرنل وه، او یو تی چې د خویندو د بیلخکر مشرې. نو هغې سره مې خبرې کولې. نو داسې ده چې ما دا خبره کوله چې د ښځې او سړي دغه رشته چې د مینې رشته ده، دغه رشته چې د باور رشته ده، دغه رشته چې د اعتماد رشته ده، په کار ده چې دې کې شک نه وي، په کار ده چې په دې کې بې اعتمادي نه وي. او داسې چې کوم دی کوم بچي دنیا له ورکوي دغه دواړه کردارونه چې هغه د صحتمند ذهن مالکان وي. که چېرې دې دواړو د رشتې منځ کې د دې ښځې خاوند منځ کې تشدد وي نو بچو ته به تشدد منتقل کېږي. که د دې منځ کې نفرت او کرکه وي نو بچو ته به نفرت او کرکه منتقل کېږي. نو دا بنیادی کردار دی. اوس راځو دی له چې دا خو موږ د انسانانو ټولنې خبره وکړه، بیا د مشرق او د مغرب کې لغوندې هغه جنډر ډسکریمینیشن دی بدلم. مثلا هلته کې چې دی نو د ښځې صنفي ذمهوارۍ او د ښځې ازادي لږه بدله ده، هغې ته زیاته ازادي حاصله ده، معاشي توګه باندې هم زیاته ازاده ده، معاشرتي توګه باندې هم په مغرب کې. خو دې سره سره ځینې داسې هم دي چې لکه په بعضې یورپي ملکونو کې دغه مېرمنې په شوکیسونو کې ناستې وي او لکه څنګه چې کماډیټي وي او هغه خرڅېږي. نو ما دا خبره کوله چې دغه کومه بنیادي رشته ده نو دا د اعتماد او د باور رشته ده. اوس که موږ د پښتنې ټولنې راځو، د پښتنې مېرمن او د پښتنې یا د مشرق خبره کوو، نو د مغرب خو ښځه چې ده نو هغه ډېره زیاته په هغې په ځان باندې اعتماد هم دی او هغې ته چې ده نو ډېرې ازادۍ هم حاصلې دي. هغه که څنګه په کوم انداز کې ژوند کول غواړي نو هغې ته اجازت دی. خو د دې سره سره بیا هم هلته کې هم په مغرب کې ومن ټریفیکینګ هم کېږي. او دا هم ده چې لا تر اوسه پورې د امریکې صدره یوه ښځه نه ده راغلې. مطلب دا دی چې کوم پدرسري نظام دی نو هغه هلته هم په یو شکل کې دی، خو لږ زیات ازادۍ پکې حاصلې دي. تر دې چې دا زه چې کوم د یورپ نه خبر یم نو په یورپي ملکونو کې داسې ملکونه هم شته چې په هغې کې په شوکیس کې لکه د کوماډیټي په شان چې دی نو زنانه کېنولې وي او دا د زنانو ډېر لوی توهین دی. په مشرق کې چې کوم دی نو په زنانو باندې سختیاتي تشدد کېږي. یو لور چې پیدا شي نو په لومبی ورځ باندې په هغه کور کې چې کومه مرګونې خاموشي وي یا چې کوم دی نو مبارکۍ سلامتۍ نه کېږي نو د دغه وخت نه په هغې باندې سختیاتي تشدد شروع شي. نو د مشرق د جینکو یا د زنانو خپلې مسلې دي، تر اوسه پورې خو په سبق هم نشي ویلی. اوس خو د خیره سره زمونږ د پښتونخوا چې کوم خبره کوو د پښتنې جینکو نو اوس د خیره سره په پښتونخوا کې په جنا کالج او په فرنټیر کالج د جینکو چې کوم کالجونه دي اسلامیه کالج کې ډېر زیات رش وي. او اوس چې دی نو نن په پېښور کې زینب نقوي اډیشنل ډیپټي کمشنره ده د پېښور، په ثوابۍ کې 4 اسسټنټ کمشنرانې دي او 3 پکې سیول ججانې هم دي. نو لږ ډېر بدلون را روان دی او زما خیال دی چې اوس هم ځینې خلک داسې شته چې هغې د بیبي په حیثیت ښځې ته هغه عزت نه ورکوي کوم چې هغې له پکار دی، چې د ژوند ملګري له پکار دی. زه اکثر دا خبره کوم چې مونږ واده کړي خلک په 20-30 کاله زمونږ د ودونو وشي خو مونږ چېرته هم ځان سره خپله بیبي د ورځې په کټ کې نه ده کېنولې چې مونږ د هغې نه تپوس وکړو، لکه د ملګري په حیثیت د ټولو مخکې ترې تپوس وکړو چې زما نه خفه خو نه یې
ما کې سخامه خو نشته چې هغه زلری کم ستا په ان باندې یا دا چې ستا کمې سهیلۍ دي هغه کتا ته یادېږي چې زه دې ورله بوزم نه. مطلب زما دا دی چې بس دا ورته وایو چې ډوډۍ پخه کا او چای پخه کا او مالګه په ډوډۍ کې کمه ده یا زیاته ده، چای کې چینی کمه ده زیاته ده، بلکې ځینې خلک چې دی نو په دې مالګه باندې په د مالګې په زیات او په کمې خپلو بیبیانو له طلاقونه هم ورکړي دي او د غیر معمولي تشدد هم پکې کړی دی چې بعضې بیبیانې پکې حق هم رسېدلی دي. نو زه دا درخواست کوم په 21مه صدۍ کې چې د ښځې خاوند دغه رشته که چېرې تاسو غواړئ چې زموږ خانداني نظام د قایم وي، که تاسو غواړئ چې زموږ بچي د صحتمند ذهن مالکان وي، که تاسو غواړئ چې په 21مه صدۍ کې دی زموږ خانداني نظام مات نشي، نو پکار دا ده چې موږ خپل بیبیانو سره نوې عمراني معاهده وکړو، د خپلو لوڼو سره نوې عمراني معاهده وکړو، هغوی له علم ورکړو، هغوی له رڼا ورکړو، هغوی له پوهه ورکړو او د دې سره سره د علم او د رڼا سره سره هغوی ته اجازت ورکړو چې که هغوی ډاکټرانې جوړېږي، که پروفیسرانې جوړېږي، که CSP افسرانې، که هغوی ویلنګلی نه جوړېږي، صرف هاوس وایف یعنی صرف د کور دغه خوښ وي، نو بیا هم هغې له علم پکار دی. ځکه چې یو عالمه مور، یو پوهه مور چې دا نو هغه د یو نالوستې مور په مقابله کې زیاته پوهېږي، هغه د خپلو بچو تربیت په ښه طریقه کولی شي. ځکه چې دا بچي چې دی نو دا مور او دا پلار انساني دی تربیت کوي. ګوره څاروي چې دی او مرغۍ هم د خپل بچي، هغه میندې هم چرګ هم د خپلو بچو حفاظت کوي، رزق ول هم ورکوي، هغوی فیډینګ هم کوي او دغه شان نور ځناور هم. خو د انسان مور پلار چې دی نو دی به د خپلو بچو تربیت کوي، دی به د معاشرې له ښه صحتمند ذهن ورکوي، ښه کردار به ورکوي. نو زه دا وایم چې په دې اخر کې به زه دا خبره وکړم چې د نن دور تقاضا دا ده چې مونږ د خپلې معاشرې نه د زنانو په حواله باندې د تشدد دا رجحان وباسو، مونږ د خپلو زنانو له خپل حق ورکو. پښتانه خور لور خور چې دا هغې چې کوم په جایداد کې حصه ده نو په کار ده چې څنګه باچا خان بابا د هغې مثال قایم کړی دی چې زمونږ دین کومه حصه ورکړې ده نو چې په جایداد کې هغې له هغه حصه ورکو. د دې سره سره مونږ چې دی نو په خپلو بیبیانو باندې شکونه نه کوو، په هغې یقین وکړو، اعتماد وکړو او که مونږ د هغې وړې وړې غلطۍ معاف کړي نو د هغې لوی لوی خوبۍ به په مونږ ظاهرې شي. او د دې سره سره چې کوم دی نو مونږ د خپلو بیبیانو چې دی نو د هغې خاندانونو له د هغې مور پلار له عزت ورکړو. په زنانو دا ذمهواري راځي چې یو پښتنه ښځه، یو پښتنه جینۍ په کار دا ده چې هغه خپل بچي ته خپل روایت هم وښیي او د روایت په غېږ کې ورته جدت هم وښیي، یعنې د خپل قدرونو نه، د حجرې جومات د مشرانو د عزت د احترام نه هم خبر کړي، د خپل پلار، د خپل خاندان، د نیکه او د دې سره سره چې کوم دیني ذمهواری دي په هغې باندې هم پوهه کړي او سماجي ذمهوارو باندې هم پوهه کړي او د یو ښه ذمهوارې ښځې ثبوت ورکړي. که چېرې دغه دواړه کردارونه د ذمهوارۍ ثبوت ورکړي، دغه دواړه کردارونه چې دی نو د یو بل سره د مینې او د محبت رشته قایم وکړي، نو زما دا خیال دی چې زمونږ په ټولنه کې کم تشدد سوا شوی دی نو هغه به کم شي او انشاءالله د تشدد په حواله باندې به مونږ ځان له پروګرام کوو، بیا به تاسو سره مخ کېږو. د خدای په امان.